Yeah, boy. ایا دا خو ډېر زبردست وږي د ګل حسین او ارزه پې هله چې دا جوار چې شړقی چې له ګړبه ته وردېږه چې وګورم چې په دې غار باندې جوارو کې څوک څه چل کوي خدایه که دا وږي جمع کړې ته بهر ته راوځه اوس به خوښ شم دې خوا راوځه خبره ته کوم دا وږي ولې ماتوله تا زما تپوس کړی ولې دې دا وږي ماتول دا خو ما ماتول نه دا خو ما رنګي کول دا د رنګي کولو ټایم دی سیده ځه ته په دې طرف را نه شي خو ویې دې چېرته غار کې مه کړی که ته بیا راشه زه به ستا خوښ شم ځه زه خو دې ووالم خو زه به تا سره ګورم खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया هله دا خو ګل حسین را روان دی ته وردېږه ده سره یو پلان کومه ته لږ صبر وکړه دی اوس زه معلوموم چې دی غل دی او که نه دی دا خو روی ملا دی او د ده نه ګاډی لوېدل ده وردېږه چې ورکړم او اوچته کړم واله ښه لکه اوس مې معلوم کړي ته دا غلا ولې کوې دا ګاډه دې ولې پټوله دا خو ما پټوله نه ده خو ما راکوله راکوله دې که نه چا سر بوزه وکړم ملا ته د خو سړی نه یې ما تا ته ډېر صبر وکړ خو زه به ستا خوښ در سره داسې چل کوم چې ټول عمر به یاد ساتې درالمه اوس در باندې داسې ټمبم را پرېږدمه چې ټوله دنیا به یاد ساتي Hello. یه بای مور راشه خپا میاروتی یه بای مور راشه کنه یای ملا می ماته ده یه مور راشه کنه خپا میاروتی ده دلته راځه چې ابه مې ښودی او هغه را باندې وډازي دا نورې چل هم نشته خو زما زار ووالې زه به دې په مخ والم اوس څنګه چل دی یخ شوې تا سره مې ډېر زیاتې کړلی خو ته خفه نه شي غرور مې شو اوس مې هسپتال ته بوز ورور مې شو کنې دلته راته مرمه اوس پاته چې هسپتال ته دې ورسوم هسې نه چې دلته راته مړ شي بیا به دې پلار زمان تپوس کوي الله دې جنت نصیب کړه چې ما د سره بد کړلی او ته را سره ښه کې السلام علیکم وعلیکم السلام راځه کښېنه لکه څنګه یې ښه او خیر دی خیر دی او وخت مې تېرېږي داسې کار دی که نه په تا مې یو خدمت راغلی انکار خو به راته نه نه کړې نه وایه ولې به
ورته تا انکار سره چې هغه لیپټاپ هغه د سره شته کوي او زما د رور د تا کور سره پروت دی داسې کار دی که نه زه به تاله 15,000 روپۍ راکړم هغه لیپټاپ ماله راوړه هسې هم کټاره لیپټاپ دی زما په کار دی زما به هم کار وشي او په 15,000 روپۍ به ځانه چیرې پیري دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه لیپټاپ زما د رور دی زه بل ترې راپټومه خو داسې نه چې ګڼ کاپي را سره وکړي نه نه ګڼ کاپي در سره نه کومه ښه رښتیا درته وایم 15,000 روپۍ د اوس په دغه ساعت درکوم چې تا لیپټاپ راوړ خو زر راځه ښه 15 روپۍ د لوم نه درکوم چې یو پیر زه ستا د لیپټاپ ووایم بیا راپسې ګرځه لیپټاپ خو د خیره سره پروت دی خو چې بایجان شته که نشتي بایجان خو اډې ته وتی دی ورته که دغه مخه بیا نه کېږي ګل حسین زما په خیال ما سره دوکه وکړه ما وې زه ګڼ کاپ یم خو زما نه غټ ګڼ کاپ هغه دی آی دی ګل حسین خو راغی په خیر راغی بخه لیپټاپ مې را دې وړ دې خوا ماله راکه ډېر زبردست لیپټاپ دی ښه دا ډېر غټ کار وکړو ډېر زیات ضرورت مې ورته راغلی ګل حسین دا خو دې رامنې ډېر غټ احسان وکړو خو یو را سره بله ښېګړه وکړه دې لیپټاپ روپو ته به 3 ورځې صبر کې ستا روپۍ به درته 3 ورځې بعد راکوم ښه خفه نه یو منټ صبر د دوم نه کوم زما روپۍ راکني لیپټاپ دومره په عذابونو مې د لیپټاپ پټ کو دوم اوس نو ستا روپۍ خو څه خورم نه سبا نه بل سبا راشه په دې ځای به زه ناست یم خپلې روپۍ به ویسې که نه نه زما لیپټاپ راکني زه د پسې خپل رور راولمه رور نه پلا دې راوله د لیپټاپ روپۍ دل نه در کوم ته زما نه واله ځه زما لیپټاپ راکړه نه در کوم دنه پاڅه د دې مخې مې لږ پاڅه څه باد راماندې لږې لږ ولې زه ستا د رور نه یارېږم څه رحیم الله دې ځای نه خپې وباسه که چاته پلار یې درپسې راوست نو په دې ځای کې به یې خمبیره کړی خو خپې وباسه د دې ځای نه تخت لیپټاپ خو دې رانه واغست اوس به سر زه داسې کار وکړم چې یاد به یې ساتې آیډیا اوس به ګورو تا ما سره دوکه کوله اوس مې نه پسې لیونی سپی را پرېښو چې پته دې ولګه سیره څو پخېږي دا ګل حسین سره دوکه کوله ډېر زبردست لیپټاپ مې دې ولیاله دا خو د ګل حسین د لیوانی سپی راغی رحیم الله دې ځای نه خپې وباسه تخته که نه وی په نوم کې ستنې وایي یبی بوره راشه یبی بوره راشه یای یبی بوره راشه یبی ما ته چا وی چې لیپټاپ پټوه یبی بوره راشه که نه ما ته چا وی چې غلا کوه د نن نه بعد مې د غلا نه توبه ده څنګه چل دی د سیره څو پخېږي اوس ورته ټینګ یبی ګل حسین راشه که نه 15,000 روپۍ دې هم درکوم لیپټاپ دې هم درکوم خو دې سپي نه مې خلاص کړه پورې شه سپی پورې شه یبی راشه که نه ګل حسین راشه که نه ګل حسین راشه 15,000 روپۍ دې هم درکوم پورې شه پورې شه یا الله پاکه شکر دی چې شپې لاړ زه به چې ځان هسپتال ته ورسوم یا ته شی رانه سوری کړلی ما د چا وی چې غلا کوه یا لکه دا سپی خو به زه راپسې نه راپرېښو که نه ما خو تاله 2 ورځې ټایم راکړی چې روپۍ خپلې واړو خو دا سپی به زه راپسې نه راپرېښو د خلکو سره ګڼ کاپیانې او دوکې کوې نو دا هابدیالي اوس څنګه چل دی بیا به چا سره دوکې کوې اوس دا خبرې پرېږده پاڅه ما هسپتال ته ورسوه چې نوم کې راته ستنې وایي پاڅه هسپتال ته سر ځم خو بیا چا سره د نن نه دوکې بعد به خپل دښمن سره هم دوکه ونه کړم خو اوس مې هسپتال ته ورسوه